دا حاجي صاحب ډېره شکریا ادا کوم خاص کر دا بیروزګار نوجوانان ته بیروزګار ډېر ښکلی سکیم دی ماشاءالله سکیم ښه دی او زبردست پرون دې څو کړی وې پرون مې بس دغه 3000 پورې کړی ماشاءالله حاجي صاحب وګوره کنه 3000 روپۍ پرون ورځ کړو کمال دې کړی ماشاءالله بس الحمدلله گزاره کوي چېرته بېروزګاري او چېرته روزګار خپل ډېر زبردست ماشاءالله څنګه سټریپ یې واخیست حاجي صاحب ډېر زبردست بس خلک ورته دعاګانې کوي ځکه چې بېروزګاره کسان پکې پکار دي او الحمدلله څلورمه ورځ ده الحمدلله ښه ګزاره پکې کېږي کار دې څنګه روان دی الحمدلله ښه ښکلی روان نه ښه مزګار روان نه ښه د ورځې څو ګټې ورځې تقریبا دغه 15-20 پورې سیل کېږي لکه ماشاءالله ودې کې انشاءالله او روزګار دې هم خپل دی روزګار هم خیر شکر خپل شو او موږ به ماښام چې ځو د خپلو بچو نه پکا دغه وړو کور ته جي صاحب عبدالوهاب حاجي صاحب چې هغې ته به دعاګانې کوم لکه یادوه به ځکه چې موږ دا روزګار روان کړی دی الله تعالی دې دا د خیر دا کار چې نور په طریقې باندې په بر روان اداره شوې ده که نه مخکې نه ښایي او لا ورځ پرته ده ورځ پرته ده او مخکې نه خو ښایي که نه بالکل خوشحاله یم الله دې حاجي صاحب د ذکر نه وسو توفیق نور هم ورکړي او دغه کارګرانو له دې هم الله پاک وسو په هر ډګر په هر میدان آباد دی وي په سیما فاونډیشن المروان په هر غریب مسکین باندې زړونه تل خوږېږي سیلۍ وي که طوفان دوی هر ځای ته ورسېږي په هر غریب مسکین باندې زړونه تل خوږېږي سیلۍ وي که طوفان دوی هر ځای ته ورسېږي سیلۍ وي که طوفان دوی هر ځای ته ورسېږي وړې حوصلې لري په شان د پاس اسمان آباد دی وي په سیما فاونډیشن المروان مرست په هر حال کوي که جمع وي سیلۍ وي یتیم له هر څه اخلي که څادر جګ جامې وي مرست په هر حال کوي که جمع وي سیلۍ وي بسم الله الرحمن الرحیم پروګرام پښتو باندې درجه او رحمان تاسو سره کړی وي عزتمندو تاسو څنګه وکړه حاجي عبدالوهاب صاحب چې کوم د المروان ویلفیر فاونډیشن انټرنیشنل کمپنی د چیرمن دی حاجي عبدالوهاب صاحب د لور دی تقریبا 20 چې کم بیروزګار او د معاشري غولېدلې خلکو هغه له روزګار ورکو او الحمدلله په کولاو مټ باندې هغه چې کوم کسان د خپل روزګار کوي چاته لاس نه نیسي پوه شوې نو دا د حاجي صاحب یو ډېر ښه ټیپ دی اوس په لور دی باندې تېرېدم نو دا ګاډی ماته راښکاره شو الحمدلله په هر ځای کې لګېدلي دي نو دا ډېر د فخر او د ویاړ خبره ده څنګه چلې ښه ښه دی کار دې توله شو ښه برابر شو نن دې څومره ورځ ده کار دې څنګه روان دی څو ورځ دې ښه یاره به ګزاره کېږي مخکې له چا داسې روزګار درکړی دی نه یې درکړی حاجي صاحب دپاره به ستا څه دعا وایي دعا به خو ډېرې کېږي ورځ څو کې ورځ مړه بس دره چې کله کله 1500 کله 1500 شکر ډېر شی دی که نه شکر پې پکار دی که نه بالکل دلته لوی لوی خلک دی په دې ډیویژن کې داسې څو غټ څوک چا نه دی کړی که نه تاله روزګار درکړو تاله ګاډۍ درکړو تاله بوټ واخېسته دا لویه خبره ده که نه صحیح ده ډېره دعا ورته کوه صحیح ده عزتمندو پښتنو الحمدلله حاجي عبدالوهاب صاحب د دې خاورې بچی دی د لور دیر دی پوه شوې خو سوچ ډېر ستر دی الحمدلله په انټرنیشنل توګه باندې کار کوي تاسو کتلی شئ جي په نیپال کې هم دغه کارونه روان دي بنګلادیش کې هم روان دي په لور دیر کې جوماتونه جوړ کړه مدرسې جوړې کړې پوه شوې په ایجوکیشن یې کار وکړو په صحت یې کار وکړو په سپورټس یې کار وکړو د دې یتیمانو دپاره منډې ترړې وکړې پوه شوې نو موږ نور ملګرو سره هم خبرې کوو په دې لور دیر کې راځئ موږ سره اوسئ سم خبر کوم نن څلورمه ورځ ده چې څنګه له سوی وکړې السلام علیکم وعلیکم السلام خیر جوړې صحت ښه دی الحمدلله دا راته حاجي صاحب المروان ویلفیر فاونډیشن چې کمپنۍ چیرمن حاجي عبدالوهاب صاحب روزګار روان کړو د فروټو نو څنګه چلن دې څومره ورځ ده نن تقریبا څلورمه ورځ ده الحمدلله ښه ګزاره پکې کېږي کار دې څنګه روان دی الحمدلله ښه ښکلی روان نه ښه مزګار روان نه ښه د ورځې څو ګټې
ورځې تقریبا دغه 15-20 پورې سیل کېږي لکه ماشاءالله ودې کې ان شاء الله او روزګار دې خپل دی روزګار مو خیر شکر خپل شو او موږ به ماښام چې ځو خپل بچو نه پکا نه وړو کورته جی صاحب عبدالوهاب حاجي صاحب چې هغې ته به دعاګانې کوم لکه یادو به ځکه چې موږ دا روزګار روان کړی دی الله تعالی دې دا د خیر دا کار چې نور په طریقې باندې په بر روان نو دعاګانې به اوس ډېرې کوئ دعاګانې به ډېرې کوو ځکه چې به دې ګاډۍ پسې به خپله ګرځېدلی یم ډېر زیاته چا نه درکړې چا راته 21,000 وي چا راته 20,000 وي خدای راته تاسو چېر المروان والا فاونډیشن والا چې کوم دی ګاډۍ ورکوي نو بس هسې اټکل ورغلم او هلته بس ما تپوس کړو هغه هېڅ کاغذ راوړه زه ورغلم بس فارم مې ډک و بس دا فارم بیا الله تعالی دې ته مې انتظار وم چې کله دا ګاډۍ راکوي خو بس الله تعالی مهربان شو بس الله دوی دا ګاډۍ موږ راکړي او بس دا کار موږ شروع کړ الحمدلله بس وخت تېرېږي ډېرې دعاګانې کوو ډېرې دعاګانې وکړو انشاءالله خیر مهرباني عزتمند پښتنو الحمدلله المروان ویلفیر فاونډیشن چې کمپاني چیرمن حاجت دواب صاحب د لوړ ډېر شل چې کم کسانو هغوی روزګار وکړو ټول ډېر زیات مطمئن دي ډېرې زیاتې دعاګانې کوي دا واحد سړی دی په ډیویژن کې د معاشرې په هر وګړي باندې د هغې نظر وي سوچ یې وي چې څوک یتیم نه اروده نه شي چې بې روزګاره به روزګار شي نو راځئ موږ ملګرو سره هم خبرې کوو راځئ موږ سره اوسئ او دا پکې بل ملګری دی د پکې هم د فوټو روزګار روان کړی دی څنګه چلې څو څلورمه ورځ ده او جی کار څنګه روان دی صفا وایه الحمدلله ډېر خپل روان دی او ډېر برکتي کار دی ماشاءالله برکتي دی که نه او د حاجي صاحب ډېر شکریه ادا کوم خاص کر د بېروزګاره نوجوانان پکې بروزګار ډېر ښکلی سکیم دی ماشاءالله سکیم ښه دی او زبردست پرون دې څو کړی وې پرون مې بس دغه 3,000 پورې کړی ماشاءالله حاجي صاحب وګوره که 3,000 روپۍ پرون ورځ کړی کمال دې کړی ماشاءالله بس الحمدلله گزاره کوي چېرته بېروزګاري او چېرته روزګار خپل ډېر زبردست ماشاءالله څنګه سلیپ یې واخیست حاجي صاحب ډېر زبردست بس خلک ورته دعاګانې کوي ځکه چې بېروزګاره کسان پکې په کار کوي کار کوي او الحمدلله او دعاګانې مو ته خامخا کوو کور کې واړه زاګه سوی ماشومان وروڼه دي ماشاءالله ټول او جی بالکل نو حاجي صاحب دې کار ته په کم نظر ګورئ ډېر زبردست ډېر ښکلی اقدام دی خیر او بس خلک ورته دعاګانې کوي خامخا چې لږ خلک په روزګار شي بس موږ هم نن دا سروې دوباره وکړو چې څنګه چلې کسانو څه پوزیشن دی ډېر ښکلی کار ماشاءالله ماشاءالله ټولو راله ډېر ښه فیډبیک راکړو حاجي صاحب په اړه زبردست ډېر ښکلی کار خوشحاله او آباد اوسئ عزتمند پښتنو الحمدلله عزیز صاحب چې دلته په لوړ ته کې کوم ملګرو له روزګار روان کړه مختلف روزګارونه چا چې بس کې تجربه ده نو په هغه کې ولر هغه روزګار روان کړو نو تاسو دا وخت په راه راست کټیم شي دې ملګري سره خبرې وکړو دا هم 100% سټیسفاید دی حاجي صاحب نه مطمئن دی پرون 3,000 روپۍ ورځ ورکړه بس دی نو تاسې لا تعداده ملګرو موږ دلته حاجي صاحب د اړخه روزګارونه ورکړه او ټول ماشاءالله ډېر زیات مطمئن دي ډېر زیات خوشحاله دي او انشاءالله سفر به جاري او ساري وي خلکو له مختلف روزګارونه ورکړه نو دې حاجي صاحب له پکې د سربو کاروبار روان کړه هغې سره هم خبرې کوو حاجي صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام څنګه چلې نن څلورمه ورځ ده او څلورم دا راته ووایه کار یې څنګه روان دی برابر روان دی مخکې بېروزګاري اوس په روزګار شي دا په ګډ کې بنا سامان یې ښودلی او بیا به مې په اوږه باندې پورېسته او را پورېسته یو شي په کټ کې هم او بل خبر دا چې دلته کې ګاډي به تله راتله که نه د والو خطره پکې هم وه بلکل نو به د هغې نه هم بچ شو اوس مستحکم ښه برابرې که نه اوس خو ګاډۍ روانه کړه ټول مال پکې کېده ولته ورته اوس خو مونږ ته ډېره څنګه چلې څو دې وکړې نن پرون دې څو کړې وې یاره پرون خو تبلیغ والا راغلي وو هغې څه پاتې شوی وم صحیح ده او بل ورځ خو جمعه وه جمعه وه او نن ورځ هم دغه ګزاره شوې ده ګزاره شوې ده که نه مخکې نه ښایي او لا ورځ پرته ده ورځ پرته ده او مخکې نه خو ښایي که نه بالکل خوشحاله یم الله دې حاجي صاحب ته چې کوم دی نو وس او توفیق نور هم ورکړي او د هغه کارګرانو له دې هم الله پاک وس او توفیق ورکړي کور کې واړه زاګۍ که نه بچیانې څه وایي نه خو ستا خپل جیب کې نه یې که نه نو که دا تمامه دنیا ستا خپله شي خو په وخت د ضرورت تعالی نه درکړي دې وجې نه خپل کاروبار خپل کاروبار ښایي که نه بې دغه نه تکلیف نه چې کوم دی راخله او بس خپل ضرورت په سر کوه داسې څیزونه راځي په دنیا کې به د ټایم مطابق په وجود باندې چې
چې په هغې کې ته چاته ویلی هم نه شي چې ته ماته دا شی راکړې یا پیسې راکړې بیا نه کېږي. دی حاجي صاحب تاسو لپاره ډېر غټ ستر سوچ ونه کړو چې شل کسان له روزګار روان بس نو دا خو د هغه لپاره به د جنت منظوري شوي یا به څه داسې کار شوی چې هغه به چا څخه الله پاک یعنې غټ غټ خلک د الله پاک دا کار نه اخلي نه اخلي. څونه مالداران دي زمونږ دې سرمایدارو ته وګوره څونه ګلونه ورسره دي فقیرګونه ورسره دي او بس د خیر پیدا خو دې نه جوړوي او دا غریب سړی دی زمونږ په شان دی او د هغه د پیسو نه دونه پیدا جوړه شوه څونه کسان ته روزګار لرې لرې پکې هم لاړه ټول مطمئن دي ټول مطمئن دي الله پاک بس حاجي صاحب ډېر دعاګانې راته کوو د حاجي صاحب ته ډېر دعا کوو الله هم کامیاب کړي انشاءالله زمونږ د وخت خطا تلې هم نه ده دا هم یاد ساته ځکه چې موږ صفا سوتره اهل رسول یو اورې او چې زمونږ څه څوک ښه کوي نو الله پاک هغه هسې نه پرېږدي الحمدلله ستاسو مشران یې ستاسو دعا قبلېږي ډېر دعا انشاءالله عزتمند پښتنو ماشاءالله حاجي صاحب په لوت کې لا تعداده خلکو له روزګار ورکو دا پکې هم د سرو روزګار دی حاجي صاحب ته ورته الګ الحمدلله ډېر مطمئن دی یوازې دا نه چاله سبزي چاله فروټ چاله چاول چاله سوپ چاله پکوړې روزګار روان کو نو بار ځکه پتا څه دا غاړه ښکاری همدام د حاجي صاحب لپاره دا لخه د دې د خلکو ته یو ډېره ښه تحفه ده نو نور ملګرو سم خبرې اترې کوو راځئ موږ سره اوسئ څنګه روریا خیر ده روان څومره ورځې ده نن څلورمه پنځمه ورځ مې ده پنځمه ورځ کار څنګه روان دی ښه دی یاره جو ښه دی ګزاره کوي شکر دی چېرته بېروزګاري او چېرته روزګار څونه فرق ډېر فرق څنګه چې بچیان خوشحاله دي یاره جو ښه دي خپل روزګار کوي حاجي صاحب دپاره به یې څه احساسات دي څه دعا یاره بس خدای دې ښه لري چې هر ځای یتیم لهر سا اخلی کا صادر جکر جامیوی مرست په هر حال کوي ک جمیوی سلیوی بسم الله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زه راجی عبدالوهاب صاحب چې نو ډېر شکرګزار یم او چې نو کار ما ښه ډنډه روان دی 1500 روپۍ ورځ راته پکې ښه په سور باندې پاتې کېږي ولین چې نو ښه ډنډه روان دی زه راجی عبدالوهاب صاحب چې نو ډېره شکریا ادا کوم چې هغه مونږ دا روزګار روان کړی دی زه هغه ډېر چې نو شکرګزار یم تبور کویان اوباسی جاری هرا سلسله دا د اولس خدمت مقصد د دوی اوچتای جذبه دا تبور کویان اوباسی جاری هرا سلسله دا تبور کویان اوباسی جاری هرا سلسله دا مضبوطه مقابله کړی د حالاتو د کاروان